د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهم خبرونو ته. امریکا وايي طالبان د نړۍ د باور خپلولو لپاره باید خپل کړنې سمې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وايي طالبان هغه مهال کولی شي د نړۍ باور خپل کړي چې کړنې سمې او د دوی له کړو ژمنو سره برابر شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وايي په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمان الظواهري له وژل کېدو وروسته طالبان باید د نړۍ باور خپل کړي او دوی دا کار یوازې د خپلو کړنو له لارې کولی شي. نیټ پرایس پرون رسنیو ته ویل په کابل کې د القاعده شبکې مشر ته په پناه ورکولو سره طالبانو د دوی تړون له نړیوالو سره د افغانستان د خاورې د خوندیتوب په اړه له خپلو کړو ژمنو سرغړونه کړې. د پریس په خبره دوی وضاحت کړی چې امریکا او نړیوال متحدین به اجازه ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په خوندي پټنځای بدل شي او دوی او نړیوالو همکارانو ته ګواښ پیښ کړي. د دې ترڅنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د افغانانو بشري حقونه د نجونو ښوونځي او د مذهبي او قومي لږکیو ازادي هم د اندېښنې وړ وبلل. او طالبان وايي په کابل کې د پولیسو له روزنیز مرکز 100 تنه ښځې فارغې شوې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په کابل کې د پولیسو له روزنیز مرکز څخه 100 تنه ښځې له روزنیزې دورې وروسته فارغې شوې. د راپور په اساس ټاکل شوې دغه ښځې د امان نظم په ریاست کې په دندو بوخته شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه د کابل د پولیسو له روزنیز مرکز څخه د څو تنو ښځو د فراغت ویډیو او پیغامونه خپاره کړي. خدیجه یو له دغو ښځینه پولیسو ده. هغې ویل موږ ډېر څه زده کړل او موږ کولی شو د دندې پر مهال له خپلې روزنې څخه ګټه واخلو. په ویډیو کې لسګونه ښځې لیدل کېږي چې تور یونیفورم یا اغوستی او له سره تر پښو پورې پټې دي. طالبان په داسې حال کې د ښځینه پولیسو د استخدام هڅه کوي چې د پخواني رژیم په زرګونو ښځینه پولیسې په کورونو کې پاتې دي. له دغو ښځینه پولیسو څخه یو شمېر یې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له هېواده تښتېدلي دي. درنو لیدونکو له ملتیا مننه.